زلمی خلیلزاد د اسلامي امارت د حکومت په اړه تازه خبرداری ورکړې ده چې نوموړي تازه څه خبرداری ورکړې چې ویلي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو د حکومت راتلونکی لا هم څپ څپانده او ناروښانده دی. زلمی خلیلزاد د افغانستان انټرنیشنل سره په ځانګړې مرکه کې چې بشپړه هغه به یې د زمري په 15مه نیټه خپره شي ویلي کو په افغانستان کې پر یو تړون هوکړه ونه شي نو ورسره به د افغانستان راتلونکی د پوښتنې سره مخامخ شي. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې کو دغسې هوکړه نه کیږي نو پایلې به یې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه وي. هغه مهال به افغانستان د څه وړ برخلیک سره مخامخېږي. تر دغه ځایه د خلیلزاد له لیدلوري څو ټکي جوتېږي. لومړی دا چې اسلامي امارت د یوه فایدونکي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او اوسنی حکومت کې څپڅپانده دی، ځکه هغه وایي چې د افغانستان د خلکو له هوکړې وروسته د حکومت جوړ شي. دویمه خبره دا چې د راتلونکي ګامونو په اړه چې ښاغلي خلیلزاد یې یادونه کوي هغه د هغه مشروع حکومت جوړښت دی چې د افغانستان د خلکو له سلامشورو وروسته جوړېدی شي. کو دا د دودیزې لویې جرګې ټاکنو یا هم د ټولپوښتنې له لارې شونې وي چې هغه هم ږغان ولس او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. دریمه خبره دا چې کو اسلامي امارات دغو خبرو ته چې ښاغلي خلیلزاد یادونه کوي غاړه نه ږدي نو سیاسي ګوندونه، قامونه، نورې افغاني ښکېلې غاړې او ان سیمه ییز قدرتونه چې دغلته یې ګټې خوندي دي لاس تر زنې به نه پاتې کیږي. سره له همدا اوسه داسې مخالفتونه په راټوکېدو دي چې وایي واک یوازې یوې ډلې، یو قام، یو ګوند او یو توکم ولکه کړی دی. د تاجکستان له مخالفته پرته چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یې په ډاګه کړه، خو نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت له اړخه هم د مخالفت غږونه اوچتېږي. همدانن د هم میهن ورځپاڼې د ایران او طالبان ترمنځ د شوي تعامل په اړه لیکلي د ایران د اسلامي امارت لخوا ګواښ جدي وګڼي. له ایران پرته د روسي کارپوهانو ژبه او ادبیات هم د اسلامي امارت پر وړاندې مخ په توندېدو دي او د دغو هیوادونو د دریځونو سختوالی به نور اسلامي امارت ضد ټلوالې لکه د افغانستان د ازادۍ او مقاومت جبهې پیاوړې او افغانستان به یو ځل بیا د اخوډب پر ډګر بدل کړي. له دې امله د خلیلزاد خبرداری او له واکمنۍ اوضاع څخه د هغه ارزونه چې په خبره یې لا پای ته نه دی رسېدلي او د هغه د ټولنیز ماموریت ته په کتو امریکا به د نوموړو خبرې لا پامه ونه غورځوي او تجربو ته په کتو هر پلان چې د افغانستان موضوع د کړکېچ پر لوري کږه شوې نو امریکا سملاسي له خلیلزاد د مرستې غوښتنه کړې ده.